کاپیسا ولایت د هېواد د پلازمېنې کابل شمال لوري ته پروت ده چې خپله غېږه کې یوه لویه لرغونې د نساجي فابریکه لري چې 50 کاله وړاندې د 4,000 شریکانو او ونډه اخیستونکو په ګډه د دغې نساجي فابریکې په جوړولو کې هاند او هڅې وکړلې. د دغې فابریکې د جوړولو مشر او لوی سهامدار عبدالمجید زابلی و. د دغې فابریکې پیل په 1313 لمریز کال کې و. د ګلبهار نساجي فابریکه په 4,186 جریبه ځمکه کې د ودانۍ او نورو ضروري برخو لپاره ځانګړې شوې وه. په 1339 لمریز کال کې رسما خپل د تولید چارې پیل کړلې. د ګلبهار نساجي فابریکه چې د هغه وخت سره سم په اسیایي هېوادونو کې 2مه درجه لویه او عظیمه فابریکه وه. تنها او تنها 2500 د اوبدلو اتومات ماشینونه یې درلودل. همداشان د نقطابۍ یعنې دوک 5200 لیږدونکي یې درلودل. دغې سترې فابریکې 300 د استوګنې کورونه درلودل، مېلمستون یې درلودی، 2 مجهزې شفاخانې چې ښځینه او نارینه کېږي درلودلې، د اوبازۍ حوض یې درلودی، یوه سینما، 4 مکتبه او لیسې، 3 لوی جوماتونه یې درلودل چې د جوماتونو منارونه د کابل د کوتل نه هم قابل د دید ول. دغې فابریکې د بزکشي او فوټبال لپاره لوی میدانونه درلودل او بالاخره د خپلې فابریکې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره یوه مجهزه مغازه هم درلودله. د ګلبهار د افغان نساجي فابریکې په یوه شپه ورځ کې به 1,96,000 متره مختلف ډوله اعلی درجه رخت تولیداوه. غیر له دې چې د فابریکې تولیدات هېواد ته کفایت کاوه، پاتې تولیدات به د هېواد نه بهر لیږدول. د افغان ګلبهار نساجي فابریکې په خپل وخت و زمان کې د 12,000 کارګرانو په مټ خپله ماشینري فعاله ساتلې وه. د ګلبهار نساجي فابریکې 13 سلنه ښځینه کارکوونکي درلودلې او پاتې نور د هېواد د مختلفو ولایتونو هغه تکړه او بااحساسه کارګران ول چې شپه ورځ به د هېواد د ترقۍ لپاره خپلې هلې ځلې کولې او خولې به یې تویولې.